وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. محترم مولوی صاحب پوښتنه کړې ده جاپانی غازی بخاری ته مخامخ لمونځ کیږي کنه یا برقی بخاری ته مخامخ لمونځ کیږي کنه؟ څوک وایي مکروه ده او څوک وایي کیږي، څوک وایي نه کیږي. محترم مولوی صاحب د مصلی د منځګزاره په مخ کې باید چې بخاری نه وي چې اور ښکاری مونځ کول مکروه دي، او که بخاری یو سب نه خرابېده او اور نه ښکاره کېده، که برقی که هغه جاپانی غازی وي مونږ بغیر د کراهیت نه جایز ده. خو د اختلاف نه ځان ساتل او د شک او د شبهې نه ځان ساتل هغه دغه د چې بخاری دی یو طرف ته ودرئ، د صفونو په منځ کې د نه ودرئ. اکثره مساجدو کې مونږ ګورو د بخاری په وجه باندې صف کې خرابوالی راغلی وي، نو د صف خرابوالی صف کې کوږوالی خدا مکروه ده. نو ښه خبره ده چې بخاری دی یو طرف ته ودرئ، د جماعت یو کونج کې دی ودرئ چې نه صف خراب کی او نه د منځګزاره مخې ته وي. د منځګزاره مخې ته اور ته عبادت کول دا به جایز نه وي، مکروه وي، ځکه هلته به تشبیه راځي. دا چې اور نشته ده او خالی بخاری ده، اکه غازی وي کاغه د اور والی خو اور نه ښکاری سپ نه خراب سوی، مشکل نه لري.